د کوچني اختر په نږدې کېدو سره د کندوز ښار په هنداره کې ګورئ. په دغه ولایت کې د نورو کاروباریانو ترڅنګ رخت پلورونکي د خپلو سوداګریزو چارو خوښه بریښي. وایي سږني اختر ته اوسیدونکي په پوره مینې سره چمتووالی لري او د افغاني جامو ګنډل او جوړول زیات شوي دي. نظر به اسعار پارسال امسال نسبتا اسعار خارجی پایین‌تر است و ما لباسا را به نظر به مو پایین بودن اسعار پایین عرضه میکنیم به مردم و مردم هم بیشتر خریداریشان خوب شده. کسی که پارسال یک جوره توانایی داشت امسال نظر به اینکه اسعار پایین از دو جوره تواناییش رسید دو جوره لباس کرد. حضور مردم پررنگ است نسبت به پارسال. فکر کو که تا 60% تغییر کرده. کاروبار خوب است. مردم لبخند چهرهشان دیده میشه. روزگار مردم خوب است. نرخ و نوا خیلی خوب است. نظر به پارسال و پرارسال کاروبار دکاندارا خیلی خوب است. در ځوالان چې دوه اخترونه د دوی لپاره د کار ډکې ورځې وي. سږکال د خپل کاروبار له ډیروالي خبرې کوي. وایي د تیرو کلونو پرتله سږکال اختر ته ولسونه په پوره مینې سره جامې ګنډي. نسبت به سالهای گذشته امسال حضور مردم خیلی پررنگ است. خصوصا جوان‌ها رو آوردن به لباس وطنی فرهنگی، چون فرهنگ خود ماست. عید در پیش رو است دیگه. خیلی مردم شوق علاقه دارن به لباس وطنی که بیان لباس جور کنن. مثلا لباسایی که زیاد عام است. داسې مهال د کندوز ښار دننه رخت پلورونکي در ځوالان او اوسیدونکي د خپل کاروبار څخه د خوښي خبره کوي چې دمګړۍ کوچني اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې او کندوزیان د نیک فال په نیولو سره سږنی کوچنی اختر د مینې ورورولۍ اختر بولي.